السلام علیکم. په اوس وختونو کې اکثره ځوانانو ته هغه پلار د منلو دی، هغه پلار ورته مهم دی چې کوم پلار دته میراث پرېښی، یا کوم پلار سرمایه‌دار وي او دی د هغه په سرمایه باندې لوبې کوي، او هغه پلار چې هغه غریب وي، سرمایه ورسره نه وي، یا مثال هغه د خپلو بچو پیسو ته اړتیا لري. د زمونو په نظر کې هغه پلار چې دی قیمتي نه وي، هغه ته هغه وفات شي، هغه ته دعا نه کوي، هغه ته د خیر په سترګه باندې نه ګوري، همیشه لپاره د پلار ته د بوج په نظر باندې ګوري. یا ځینې ځوانان ما داسې کتلي دي چې هغه پلار ته کنځاوې کوي، ښیرا ورته کوي چې تا موږ ته څه کړي دي، تا اخر په دې دنیا کې دې موږ پیدا کړلو، زمونږ ژوند څنګه تا جوړ کړی دی، زمونږ غربت ته نه دي کتلي، او موږ دې خلکو کې خوار او ذلیل پرېښي، خپلو دوستانو ته ګوري، خلکو ته ګوري چې هغوی ته پلار یو څه سرمایه پرېښي دی، د هغې نه متاثره. یا یو انسان ته هغه ورور مهم وي چې هغه خپل کشرانو ته سرمایه پرېښي، یا ورته کاروبارونه پرېښي، یا ورته یو څه مادیات یو څه پیسې پرېښي وي. یا مثال ځینې خلک وي چې هغه په دې خپلو خپلوانو کې، په دې خپل خاندان کې هغه خلکو سره ورشه درشه زیاته کوي چې هغه مالداره وي، پیسهداره وي، سرمایهداره وي. یا هغه خلک چې هغوی خپلې لورګانې په داسې خلکو کې ورکوي چې هغه سرمایهداره وي، پیسهداره خلک وي، او هغه خلک چې هغه د دوی نه ښکته وي، پیسه ورسره کمه وي، سرمایه ورسره کمه وي، اگر که هغه ډېر زیات هوښیار وي خو هغه ته څوک اهمیت نه ورکوي. همدغه راز په ټولنه کې یو ملک وي، یو سړی وي، سیاسین وي، یا یو سړی وي چې هغه ډېره سرمایه لري، ډېرې ځمکې او ډېر جایداد لري، هغه ووټونو ته ودرېږي، هغه انتخاباتو ته ودرېږي، هغه د خلکو مشر شي، خلک هم هغه ته رایه ورکوي، هغه ته جرګو دپاره خلک ورځي. اگر چې هغه ملک صاحب، هغه مشر، هغه سرمایهدار به چې دی دور په عقل به نه لري، هغه په خپله خبره باندې هم نه پوهېږي، خپل تعارف به هم نشي کولی، خو بیا به هم د خلکو په هغه باندې اعتماد زیات وي. همدغه راز یو سرمایهداره سړی یو قمقله خبره، یو احمقه خبره وکړي، خلک ورته جسټیفیکیشن ګوري، خلک ورته یو دلیل ته راشي چې والا ملک صاحب، مشر صاحب، سرمایهدار صاحب، مالداره صاحب چې دا ډېره زیاته هوښیاره خبره وکړله، او دا چې دا کومه خندا وکړه، په دې خندا کې چل دی. نو په همدې ترتیب باندې په دې ټولنه کې سرمایه چې دی هغه مارجن نه سنټر طرف ته روانه ده، یعنې د یو طرف نه، د کونج نه، د یوې زاویې نه سنټر طرف ته روانه ده، د سرمایې دا سوچ سنټر طرف ته روان دی. په غربي نظامونو کې خو به تاسې ډېر اورېدلي وي، لکه کمیونیزم دی، کیپیټالیزم دی، مارکسیزم دی، سوشلیزم دی، سیکولریزم دی، لیبرالیزم دی، فیمینیزم دی، فلانکې ډېر نظامونه دي، په سلګونو نظامونه دي. خو آیا تاسې خبر یاست چې کم یو ازم یا کم یو فکري نظام تر ټولو زیات غربي انسان ته او د اسلامي نړۍ ځوانانو ته یا عامو خلکو ته زیات نقصان کړی دی؟ تر ټولو خطرناک ترین نظام چې دغه کیپیټالیزم دی. کیپیټالیزم دا یوازې د انساني سرمایې سره تعلق نه ساتي چې د بانکي نظام سره، اقتصاد سره، سود سره تعلق ساتي، نه، بلکې کیپیټالیزم خپل ځان سره یو روحاني نظام هم لري، لکه څنګه چې اسلام د خپل ځان سره، اسلامي اقتصاد د خپل ځان سره یو روحاني سیستم، یو روحاني نظام لري، دقسې کیپیټالیزم هم چې دی هغه د خپل ځان سره یو روحاني نظام لري. اسلام کې روحاني نظام څه شی دی؟ د اسلامي اقتصاد سره روحاني نظام دا دی چې د پیسه یا مالداري دا د قربت الهي دپاره کارول، صدقات ورکول، مرستې کول، زکات ورکول، خلکو سره ښېګړه کول، د خلکو دپاره ښه سوچ لرل، دا یعنې د خپله سرمایه د قربت الهي یو سبب ګرځول، دا د دې روحاني مقصد دی. په همدې ترتیب باندې کیپیټالیزم خپل ځان کې یو روحاني هدف لري، او هغه دا دی چې زیات نه زیات د خپل خواهش تکمیل کول. کیپیټالیزم یوازې مقصد د سود او مضاربتونو او فلانکې او دغه څیزونه نه دي چې دا په کیپیټالیزم کې شاملې خبرې دي یا معاصره بانکداري، نه، بلکې کیپیټالیزم په خپل ذات کې دا خبره په خپل عنصر کې لري چې څومره زه د خپلو خواهشاتو د تکمیل لپاره کار کولی شم، او په کومو لارو یې کولی شم، او په څومره سرمایه باندې کولی شم، او دغه سرمایه به زه څنګه پیدا کوم، او د دې سرمایې د پیدا کولو لپاره به زه د خپلې حیا، د خپل عزت، د خپل حیثیت نه څنګه تېرېږم، دغه ټول په انسان باندې کوي. نو همدا وجه ده چې کیپیټالیزم په ټولنو باندې، په ټولنه کې هره طبقه باندې، که هغه دیني طبقه ده، که هغه ډاکټران دي، که هغه انجینران دي، که هغه خانداني نظام دی، په دې ټولو باندې خپل اثر یا خپل امپیکټ کړی دی. زه غواړم په یو باندې مختصر رڼا واچوم، او تاسې بیا دې موضوع ته متوجه اوسئ. اول نمبر باندې په خاندانونو کې تر ټولو ښه خاندان هغه، تر ټولو نږدې خلک هغه چې هغوی مالداره وي. څوک چې غریب وي څوک ورته ډوډۍ نه کوي. په یو خاندان کې څوک یې نه خبروي، څوک یې سلام نه اچوي، په اخترونو کې څوک نه ورځي، ټلیفون ورته څوک نه کوي. مالداره پلار مینهناک پلار وي. غریب پلار چې دی خلک ورته کنځاوې هم کوي، بدې خبرې هم ورته کوي، بېکاره سترګه باندې ورته خلک ګوري. وجه چې څه ده؟ وجه دا چې زوی هغه سرمایهدارانه سوچ لري، سرمایهدارانه فکر لري، یو ورور سرمایهدارانه فکر لري، مثال د خبرې یو ماما، یو خورایه، یو کاکا، دا په خاندانونو کې دا موضوع ده. راځو طبي میدان ته. په طب کې به پخوا په دې ټول انساني تاریخ کې
اوسه پورې تر نن 300 کاله مخکې پورې خلکو طب ویلې په دې خاطر نه ویلې زه په خپله سرمایه زیاته کړم، زه په خپل ژوند سوده کړم، بلکې د طبیب مقصد به دا و چې زه خلکو ته خیر ورسوم، منفعت ورسوم. طبیب سره به خلکو په نورو امورو کې، په خانداني امورو کې، په عام امورو کې ورسره خلکو مشورې کولې. دا طبیب ډېره زیاته داسې عزتمنده طبقه وه، داسې خلک وو چې د خلکو سره به ګپ شپ و، د خلکو سره به ډېره ناسته ولاړه وه. یو طبخانه یا یو طبیب چې کوم ځای کې کېناسته هغه ځای ته به خلک ورتلل د خپل سکون دپاره، اطمینان دپاره به ورتلل، د هغه سره به یې خبرې کولې، هغه به د حکمت نه ډکې خبرې او مشورې خلکو ته ورکولې. چې کله سرمایه‌دارانه نظام راغی د طبیب په ذهن کې، نو طبیب چې دی اول لاړه د فارمیسست سره شریک شو. فارمیسیانو کمپنیانو والا ته وایي چې ستا دا دوایي زه مزدورانو ته لیکمه، نو زه به ته به ماته په بدل کې څه شی راکړې؟ یو ورته هغه وایي چې زه د فرانس ته لیږم، برطانیې ته دې لیږم، مثال د خبرې ورته وایي چې زه د عمرې ته لیږم، موټر درته اخلمه، دا ضرورتونه درته پوره کوم، یو کور درته اخلمه، ځمکه درته اخلمه. یعنې یوه کمپنۍ د خپل یو پراډکټ دپاره، د خپل یوې دوا دپاره ډاکټر په دې باندې قانع کړي چې زه ستا دغه خواهش تکمیل ته رسومه، دا خواهش دې پوره کومه، ته زموږ دا دوا مریضانو ته لیکه. یا مثال د خبرې ډاکټر چې دی هغه د خپلو خواهشاتو د تکمیل لپاره د لابراتوار والا سره خبره وکړي، یا مثال د خبرې سیټي سکن والا سره خبره وکړي، الټراساوند والا سره خبره وکړي، یو چا سره خبره وکړي، او سره د دې چې مریض ته به ضرورت نه وي د ډاکټر په زړه کې هغه احساس چې هغه د مریض سره د همدردۍ احساس وي هغه کمزوره شي، او هغه احساس چې هغه د خواهشاتو د تکمیل وي، سرمایه‌دارانه کیپیټالیست احساس وي چې زه باید خپل خواهش تکمیل ته ورسوم، هغه قوي شي. چې کله هغه قوي شي نو ډاکټر به د یو ډېر غریب مریض نه، د یو ډېر محتاج نه، د یو ډېر ځورېدلي دردېدلي مریض نه هم په خپل کمیشن کې سبقت کې خپل کمیشن ته به هغه کې ګوري. دا په طب میدان کې دا اثر شو. په وړه وړه خبره باندې عملیات لیکي، په وړه وړه خبره باندې به کوشش کوي چې مریض بیا بیا ځان ته راوغواړي، یو پنډ دواګانې به ورته ورکړي. په دې کې څه شي؟ ټول ډاکټران نه یادومه، لږ ډاکټران یادومه چې هغه کومو ډاکټرانو په ذهن باندې سرمایه‌دارانه نظام اثر کړی دی. همدغه راز یو انجینر دی، یو ټیکهدار دی، هغه چې دی د هیواد دپاره کار کوي، د وطن دپاره کار کوي، هغه په دې خپل انجینري کې چې دی کوشش کوي چې کنکریټ غلط استعمال کړي، یو کار په زیاتو پیسو باندې کړي، کوشش کوي چې په لږو پیسو باندې وکړي او زیاتې پیسې ځان دپاره بچت کړي. یا په دیني رنګ کې یو سړی دی، مولا به ورته نه وایي یا به ورته عالم نه وایي، په دیني رنګ کې یو سړی دی، هغه غواړي چې ځان ممبر ته ورسوي، ځان مارجن نه سنټر ته ورسوي، په خلکو کې ځان مطرح کړي، عجیبې خبرې وکړي، نادرې خبرې وکړي، د قال الله او د قال رسول په ځای باندې هغه په ممبر باندې لګیا دی، کوشش کوي داسې خبرې کوي چې هغه وایرل شي. هغه د ځان نه کوشش کوي چې ګوپیان راته وکړي، خلک د ځان نه راته وکړي چې د ټوغ ناست وي، یا داسې خلک راته وکړي چې دته بس په دواړو لاسو باندې او په عاجزۍ باندې سلامونه د ځان نه ورته مشر جوړ کړی، یو بې عزته کوه بل بې عزته کوه، په خلکو باندې خپل ځان غټ ثابتولو کوشش کوي. یا دا کوشش کوي چې دی چې دی غوړو زیړو او په حشاش بشاش وګرځېږي او په خلکو باندې د خپل کبر او د خپل غرور د خپل ځان ثابت کړي، نو دا په دیني رنګ کې چې دی په یو منبر باندې یا په یو جومات کې یا په یو مدرسه کې د یو وړوکي څیز دپاره، یو وړوکي یو پکي دپاره، د یو ټیویل دپاره، د یو سا باسلو دپاره به چې دی د 10 کسانو 20 کسانو 50 کسانو نه چندې غواړي، او بیا به په هغې کې یو باندې دغه جوړه کړي، دا نور دپاره به په ځان سره په ذهن کې یو دلیل جوړ کړي چې زه هم دیني خادم او دین دپاره کار کوم، او بس دا چندې د مړه جب کې بیا کېدم سبا هم په کار راځي، بل سبا هم په کار راځي، بیا په هغې باندې دا دغه کوي، مخ په وړاندې ځي. نو دغه سرمایه‌دارانه ذهنیت چې دی دا تر دینی طبقې پورې هم ورسېد، دینی امورو کې هم ورداخل شو، همدغه راز په تاجرانو کې هم ورداخل شو، په خوراکي موادو کې، په مختلفو خوراکي موادو کې د غش او د ملاوټ یا مثال د خبرې مختلف دغه دا زمونږ په ټولنو باندې د اثر وشو د سرمایه‌دارانه نظام. یو سړی هم ترې نه دی پاتې، څوک پکې تر خپو پورې ډوب دی، څوک تر نامه پورې ډوب دی، څوک تر خېټې او سینې پورې ډوب دی، څوک تر مرۍ پورې او څوک تر سره پورې ډوب دی. دا په ټیک ټاک کې چې دا کم ډمان تاسو ګورئ، دا ذلیل مخلوق چې تاسو پکې کم ګورئ، دا خیزه کې چې وایي او دا ډمتوبونه کوي او بد اخلاقیانې کوي، دوی هسې نه کوي، دا دوی ته دې باندې پیسې راځي، چونکې د دوی مخې ته عزت او حیا او حیثیت او د دوی مخې ته سرمایه او خپل خواهش تکمیل، دا دواړه اپشنونه د دوی مخې ته پرته وي. چونکې سرمایه‌دارانه نظام د دوی دغه خواهش تکمیل ته اعلی ترجیح ورکړی وي، نو ځکه دوی ته د خپل حیثیت نه ښکاره کېږي، د خپل حیثیت نور هم پسې ټیټ کړي او دغه د اعلی خواهشاتو د تکمیل دپاره د خیزه کې موهي د ضلالت هم کېده، د هر قسمه حیثیت باندې خپلې خپې کېدي، د خپل خاندان، د خپل ایمان، د خپل دین، د خپل کلتور، د خپل ژبې، د خپل پښتو، یعنی هیڅ شي پروا هم نه کوي. د دې ټولو باوجود به هم د خپل حیثیت باندې خپې کېدي او د خپلو خواهشاتو د تکمیل کولو دپاره، د پیسو د سرمایې پیدا کولو دپاره دا کارونه کوي. بیا دا کارونه چې دا ورسېدل تر کوم ځای پورې؟ په ټریلیونونو ډالرو پورې ورسېدل. ټریلیون ډالرو پورې څنګه ورسېدل؟ په نړیواله کچه باندې په غرب کې چې موږ تاسې ګورو هلته کمپنۍ جوړېږي. کمپنۍ څنګه جوړېږي؟
لابي سیستم ورته جوړیږي. مثال د خبرې یو کمپنۍ د اسلحو، هغه کمپنۍ چې دی هغه په هاوس اف کامن کې، هغه کمپنۍ چې دی په پارلمان کې ځینې خلکو سره ټچ وي، ځینې خلکو سره وصل وي، هغه کمپنۍ دې خلکو ته کاندیدانو ته، پارلمان کاندیدانو ته پیسې منلي وي، دوی ته شیرز منلي وي، دوی ته حصص منلي وي چې موږ تاسې ته په خپلو ګټو کې پیسې درکوو، تاسې په پارلمان کې دا قانون تصویب کړئ چې مثال اسلحې دې کولاوي شي، اسلحې دې عام شي، یا د په یو فلانکي ملک باندې حمله وشي. په دې کې به ډېرې سترې کمپنۍ، دا ګوره ثابتې خبرې دي ښه. مثال د خبرې دا مارټن لوکیټ کمپنۍ ده، یا بلیک واټر کمپنۍ ده، یا بلیک راک ده، یا فلانکې ده فلانکې، ډېرې داسې کمپنۍ دي په لسګونو چې دا میلیاردونو ډالرو اسلحې د هر کال خرڅوي. بیا دوی په دې خپلو ډالرو کې، په دې خپلو پیسو کې چې د کاندیدانو ته، سیاسیونو ته، خلکو ته پیسې ورکوي چې تاسو په نورو هیوادونو باندې جنګ شروع کولو دپاره قانون جوړ کړئ، لایحه عمل جوړ کړئ. چې کله په نورو هیوادونو باندې دوی د قانون جوړ کړي، لایحه عمل جوړ کړي، بیا دغه کمپنیګانې چې دی په دوی باندې په خپلو حکومتونو باندې اسلحې خرڅوي، د هغوی نه پیسې ګټي. حکومتونه چې دغه اسلحې مصرفوي په بل هیواد کې، او په بل هیواد کې چې دغه اسلحې مصرفیږي بل هیواد کې تباه کیږي، هلته په میلیونونو انسانان په دې باندې وژلی کیږي. نو د دغه مارټن لوکیټ یا فلانکې یا بلیک راک یا فلانکې کمپنۍ چې کوم مشران وي، د دوی خواهشات د میلیونونو انسانانو د قتل نه زیات مهم وي، دوی ته یعنې د دوی زیات ترجیح وي. همدغه راز د واکسینونو کمپنیانې دي، مثال د خبرې د دواګانو کمپنیانې دي. په نړیواله کچه باندې دغه واکسینونه یا دغه دواګانې چې دی دوی خرڅوي په لکونو انسانان، په میلیونونو انسانانو ته د دوی ضررونه رسوي. اوس دا څو کاله مخکې، 2 کاله مخکې کرونا تېره شوله، اوس پوره دنیا لګیا ده په یو بل باندې چې د تورونه پورې کوي، یو ورته دا تا کړه، بل ورته دا تا کړه ده. دا یو کمپنۍ په یو بل باندې تورونه لګوي چې تا د خپل واکسین لګولو دپاره، فایزر کمپنۍ د فلانکې ده، تا د خپل واکسین لګولو دپاره تا دا کار کړی دی، وایرس دې جوړ کړی دی. نو دغسې واقعات دلته هم رامنځته کېږي. همدغه راز په ټکنالوجي کې یو وړوکی سافټویر به وي، یو وړوکی سیز به وي چې هغه باندې به ډېره کمه خرچه راغلې وي، خو هغه به په میلیونونو ډالر ګټلو دپاره، یا مثال د خبرې فحش ویب سایټونه دي، په میلیاردونو ډالرو بزنس دی دا. یعنې د فحش ویب سایټونو مالکان دې ته نه ګوري چې دا څومره انسانانو ته نقصان رسوي، خو هغه ته دا میلیاردونو ډالر ګټل تر ټولو اعلی ترجیح ده. نو ځکه هغه د دې میلیاردونو انسانانو، د میلیونونو انسانانو ژوند سره لوبې کوي تر څو خپل خواهشات تکمیل ته ورسوي. خو دغه په خواهشاتو کې به څه شي چې زه د نړۍ تر ټولو مالدار انسان شم، نور ډوډۍ زموږ او ستاسې د یو عام انسان غوندې خوري. یو عام انسان غوندې هغه چې د یو 2 متره زیات اړتیا لري چې هلته ویده شي، د یو عام انسان، خو د ده خواهشات زیات وي، ترجیحات زیات وي. نو همدغه سرمایه‌دارانه نظام چې دی بیا د دوی په ذهنونو باندې دغه اثر کړی وي. همدغه راز دغه سرمایه‌دارانه ذهنیت بیا کله نه کله په پالیټکس کې، په سیاست کې مخکې لاړ شي. پوره سیاست د سرمایې نه تاویږي، د سرمایې مخې ته ګډېږي، پوره سیاستدانان د سرمایې مخې ته ګډېږي. تاسو په خپلو سترګو وګورئ، پوره فوزونه به د سرمایې مخې ته ګډېږي، ملکونه، هیوادونه د سرمایې مخې ته ګډېږي. نو دغه سرمایه‌دارانه ذهنیت او سرمایه‌دارانه نظام چې دی، غربي انسان او د اسلامي نړۍ انسانان چې دی په یو ډېر ستر عذاب کې، په یو ډېر ستر مشکل کې مبتلا کړل. او په دغه مشکلاتو کې بیا زه په روانه ویډیو کې خبرې وکړم چې څنګه د اوسني انسان احساسات او خواهشات جوړیږي، تشکیل کیږي، پروګرامیږي، کریټ کیږي، او بیا دغه احساسات او دغه بیا څه امپیکټ یا څه اثرات لري. په روانه ویډیو کې انشاءالله په دې باندې خبرې کوو.